محمد ظاهر شاه د افغانستان وروستی پاچا و چې له 1933 څخه تر 1903 پورې د هېواد واکمني وکړه. دی د 1904 کال د اکتوبر په 15 د کابل په ښار کې زیږېدلی و. د هغه پلار محمد نادر شاه د 1902 کال د سیاسي نارامۍ وروسته د افغانستان پاچا شو، خو یوازې 4 کاله وروسته 1933 د یوه محصل لخوا وویشتل شو. له دې پیښې وروسته ظاهر شاه چې یوازې یو ناکلن و د افغانستان پاچا شو. په پیل کې د ظاهر شاه حکومت تر ډیره د هغه د ترونو محمد هاشم خان او شاه محمود خان لخوا اداره کېده، ځکه چې هغه ډیر ځوان او سیاسي تجربې محدودې وې. د ترونه ډیر محافظه کار سیاستوال ول چې د هېواد د ثبات لپاره د سخت دریځ سیاست پر مخ بیولو. خو وروسته کله چې ظاهر شاه په حکومتدارۍ کې تجربه پیدا کړه، هڅه یې وکړه چې د هېواد اداره خپله په لاس کې واخلي او یو شمېر اصلاحات راولي. ظاهر شاه د 1903 کال وروسته کله چې شاه محمود خان له صدارت څخه لرې شو، د افغانستان د حکومت چارې په خپله اداره کولې. دی د یوې مشروطه سلطنت نظام د رامنځته کولو هڅه وکړه چې د 1904 کال اساسي قانون مهم ګام. دا قانون پارلماني سیستم ته زمینه برابره کړه، د سیاسي ګوندونو د جوړېدو اجازه یې ورکړه او خلکو ته یې د بیان ازادي ورکړه. په همدې موده کې افغانستان د ښوونې او روزنې، اقتصاد، زیربنا او بهرنیو اړیکو په برخو کې پرمختګ وکړ. د پوهنتونونو، سړکونو، برښنا بندونو او صنعتي پروژو بنسټونه کېښودل شول. افغانستان د ناپېیلتوب سیاست غوره کړ او د شوروي اتحاد، امریکا او اروپایي هېوادونو سره متوازنې اړیکې ساتلې. سره له دې چې ظاهر شاه د اصلاحاتو هڅې وکړې، خو سیاسي او اقتصادي ستونزې ډېرې شوې. د 1904 کال اساسي قانون عملي کول له ستونزو سره مخ شو، اقتصادي حالت خراب شو، د چپي او اسلامي ډلو مخالفتونه زیات شول. په 1903 کال کې کله چې ظاهر شاه د علاج لپاره ایټالیا ته تللی و، د هغه تر زوی سردار محمد داود خان د کوتا له لارې واک ترلاسه کړ. داود خان جمهوریت اعلان کړ او ظاهر شاه له وطنه تبعید شو. ظاهر شاه نږدې 2 کاله په ایټالیا کې په تبعید کې ژوند وکړ. د 2001 کال وروسته کله چې د طالبان رژیم نسکور شو، نوي حکومت هغه ته اجازه ورکړه چې بیرته افغانستان ته ستون شي. په 2002 کال کې کابل ته راغی، خو سیاسي فعالیت ته یې ادامه ورنه کړه او یوازې د وبابی ملت ولک ورکړل شو. ظاهر شاه د 2001 کال د جولای په 2 د 2 کلونو په عمر په کابل کې وفات شو. نوموړی د کابل د شاهدو شمشیره زیارت ته نږدې خاورو ته وسپارل شو. ظاهر شاه د افغانستان په تاریخ کې د یو داسې پاچا په توګه یادېږي چې د خپل سلطنت پر مهال یې ثبات، پرمختګ او نسبي ازادي راوړې وه. که څه هم د هغه د حکومت پر مهال نیمګړتیاوې موجودې وي، خو ډېری افغانان د هغه دوره د سولې او پرمختګ د زمانې په توګه یادوي.